وای دانا چې بس یوازې مسلمان جنت ته لاړ شي دانا چې بس یوازې مسلمان جنت ته لاړ شي او زه غواړم چې دنیا نه هر انسان جنت ته لاړ شي زما او ستا د کوره پکې څه ځي مولا جانه زما او ستا د کوره پکې څه ځي مولا جانا که بس د خدای په امر ټول جهان جنت ته لاړ شي غریب ته د په دې دنیا کې خپله روټۍ ورکړي 50 کاله د مخکې خیر د خان جنت ته لاړ شي او جانان خسته کړی دا ثواب خو به حق وي جانان خسته کړی دا ثواب خو به حق وي د ټولو نه د مخکې ستا پیزوان جنت ته لاړ شي او جنت نه د مولا د پلار میراث دی نه د خان دی کیدی نشي چې دومره څو کسان جنت ته لاړ شي او شهید به د بابړي د جنت په ور کې پروت وي ګپ نه دی چې زمانه قیوم خان جنت ته لاړ شي او عادت نه به مجبوره وي پردی هوري بچیړي مونږ نه غواړو چې مونږ سره شیخان جنت ته لاړ شي او کیدی شي د جنت په شنو باغونو کې د تنګ شي منظر سره د خامخا جانان جنت ته لاړ شي کیدی شي د جنت په شنو باغونو کې د تنګ شي منظر سره د خامخا جانان جنت ته لاړ شي ډېر اعلی امام منظر صاحب په پروګرام کې به درنه د بل غزل غوښتنه هم کوو ځکه چې مینوالو رانه غوښتنه کړې ده او موږ هم همدغې له راغلو چې تاسو نه دغه کلامونه ریکارډ کړو مینوال ته په دغه شیشو باندې ورپېرزو کړو نو بالکل امام منظر صاحب خپل کلامونه به راسره شریک کړي نور هم ډېره زیاته ډېره مننه انضمام بی یو کلام به زه تاسو ته بلم پیش کما وای دا دی د زوال صادر کې پټه رنگینی لاړه دا دی د زوال صادر کې پټه رنگینی لاړه هاغه د خمار بوډا شو هاغه د مستی لاړه سپین د ګلندامې په ویښتو کې لګېدلې دي سپین د ګلندامې په ویښتو کې لګېدلې دي خشوه چې د ډېرو رقیبانو بدماشي لاړه او دا د رورې مړکو د یو څو کسو مفادله دا د رورې مړ کړو د یو څو کسو مفادله دا د پروانه جنازه کې رورولي لاړه او ما د لوږې جنګ ته د خپل کور نه رمبې وویستو ما د لوږې جنګ ته د خپل کور نه رمبې وویستو خار کې غنم پرېوتل په کلي کې خاني لاړه نور د باران بد به درته نه وایم خو دومره چې نور د باران بد به درته نه وایم خو دومره چې یو مې کوټه ساسي بل مې ټوله مزدوري لاړه او زور د قهرجن ماښام اوبه شو غر نه پرېوتو زور د قهرجن ماښام اوبه شو غر نه پرېوتو وخته د توجنو اننګونه د سرخي لاړه او ډېر په لوی اوازې د منظر قبر ته وجړل ډېر په لوی اوازې د منظر قبر ته وجړل اوس زما په مینه باندې پوه شوه چې ځواني لاړه